نو دا زما د انډیوال ټلیفون دی د بیټري هیلث یو 8 دی او اوس موږ اپډیټ پر وو د iOS 4 چې څومره بیټري مصرفوي او څومره چارج دغه کوي ختمي د جنرال د سافټویر اپډیټ او د هم iOS 4 اپډیټ ناو کوډ به دی ورکړي د کوډ څخه بعد ورته وګورئ ریکویسټ اوس نو اپډیټ ریکویسټ شروع سو نو انتظار کو چې څو ګورئ 9 بجې 2:50 بالا یعنی د سهار 10 کم 10 بجې د انټرنیټ سپیډ نو دلته انټرنیټ سپیډ 150 دی ولاک 153 MB په ثانیه کې دی دا چې کله زما ټلیفون اپډیټ وم فضل جو اوسه 1 GB سپیډ په ثانیه کې نو په دې خاطر باندې او نن ماښام ویډیو جوړوم دا وګورو چې دا اپډیټ سي 14 دقیقې وخت نیسي 9 بجې 2:50 بالا د سهار او 14 دقیقې وخت نیسي 14 GB اپډیټ دی چې څومره بسې ویډیو به فیوز وروسته بیا وګورو 3 کم 10 بجې سوې 9 دقیقې پاته دي د سافټویر اپډیټول دپاره که چیرې موږ وګورو دلته دا یو رقم سیسټم دی دا مینیو دا بل رقم دی دا وګورئ چې بیا وروسته څه رقم کېږي زما تر اوسه ورته پام نه دی چې بیا وروسته څه رقم کېږي نو بېرته به راسو اول دا به وګورو چې دا داسې دی سیسټم بیا به وګورو چې د اپډیټ بعد څه رقم کېږي 12 دقیقې پاته دي 9 دقیقې 12 دا دغسې پورته کښته کېږي 12 دقیقې 1 دقیقه دغه 11 دقیقې 9 دقیقې 8 دقیقې نو اوس 9 بجې 2:50 بالا او یو ساعت ته ورسېدي بېرته راکښته کېږي دا هسې نوټیفیکیشن یا خبر دی نو دا وګورئ 10 بجې 14 بالا او پریپیرینګ اپډیټ شروع سو هغه د دقیقې 15 دقیقې پای ته ورسېدلې شاوخوا نو پورته کښته کېږي د دقیقې خو هغه اوس پای ته ورسېدلې اوس نو 10 بجې 14 بالا 10 کم 10 څخه مو اپډیټ شروع کړی و 14 GB نو اوس به ګورو چې دا تر کومه ځایه رسېږي نور څونې وخت نیسي 10 بجې او 24 دقیقې اپډیټ پای ته ورسېدی اوس نو دا ګورئ ډاونلوډ سو مکمل 14 GB ډاونلوډ سو نو دا دی اوس اپډیټ مړ سو ټلیفون آیاجي اوس به ولګېږي او چالانده به سي نو اپډیټ به بیا راسره ووینئ او دا ټلیفون باید په چارج کې وي دا ځکه چې د اپډیټ پر وخت باندې د چارج مسله ډېره ژر ختمېږي چارج ژر ختموي نو باید په چارج کې وي ټلیفون به ګرمېږي هم نه نو او ژر به سر ته ورسول سي خو به ګورو چې څنګه اپډیټ دی او څه پکښې راغلي دي او څه شي پکښې شته او دا 14 GB بیا څه رقم اپډیټ دی ځینو دا 7 GB 4 GB 6 GB 10 GB هغه داسې چې نیمۍ اپډیټ شوی نیمۍ پاتې نو په دې خاطر باندې